بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ستاسو ټولو په خدمت کې حاضر یم. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ټولو څخه مې هیله دا ده چې خپل درس ته مې هغه ټاکلی وخت ورکړي، یعنې په شوه روز کې 1 ساعت یا 40 دقیقې یا 2 ساعته داسې د خپل ژوند څخه جلا کړئ چې بیخي دا ستاسو 24 ساعته موږ لرو شوه روز، یعنې معنا 23 ساعته لرم. دا 1 ساعت بیخي زما ویډیو ته ورکړئ، خپل درس تعقیبوئ. که تعقیب نه کوئ نسئ کولی چې پر ویډیو باندې تر ځایه ځان ورسوئ، خو کوشش وکړئ. نننۍ نړۍ مخته تللې ده، نن دې ته ضرورت نشته چې سینټر ته ولاړ سې فیس ورکړې، یا د روزګان څخه کندهار ته ولاړ سې، کندهار څخه کابل ته ولاړ سې، کابل څخه خارج ته ولاړ سې. هېڅ دې شیان ته ولا که ضرورت وي، ته باور وکړه چې بیخي ضرورت نشته چې د کوره له 1 قدم هاخوا ته ولاړ سې، ځکه اوس ټکنالوژي مخته تللې ده. هېڅوک دې ته اړ نه دی چې ولاړ دې سي وطاق ونیسه، ژمی یخ دی، خونه، پیس، د بل احتیاج ټوله پر ځان وړه، ځکه اوس عصر ټول انلاین روان دی، ټوله ډیجیټل ته اوړي. هېڅ به کاغذ پراني او حضوري دا به ټوله د منځه ځي. نو کوشش وکړئ په دغه ځان عادت کړئ تر څو خپل کور ته که خویندې که وروڼه یې ټوله تر هره ځایه ورسوئ. زه دا یم، یعنې د ځان د صفت په هکله نه درته وایم، یوازې دومره درته وایم تر څو تاسو هم دونه وکړئ. تر ننه ورځې مې یو ټکی په سنټر کې ما ته څوک نسي ثابتوی چې رفیع الله ولاړی کمپیوټر یې پر فلاني استاد باندې وایي. د یوې ورځې بغیره چې تللی یم هغه مې د استاد حالت و، د صنف حالت چې ولیدی بیا نه یم ورغلی. نن ورځ زما پر ویډیوګانو خلک استازي کې ډېرو ځایونو ته وړل سوي دي. الله یې د فلش راولېږي، ستا ویډیوګانې راکړه، زه ویډیوګانې ورکوم، هغه ځي په سنټر کې ماښام یوه ګوري، ساري شاګردانو ته تدریسوي. ځکه نور پروګرامونه اپس ما ټوله تدریس کړي دي، د 0 څخه تر لوړ لیوله پورې سټپ بای سټپ، یو توری نه دی کې پاته، ټوله مې تدریس کړي دي. اوس هم مخته روان یم، دغه رقم فوټوشاپ وایم، پسې پسې اکسس شروع کېږي، پبلیشر شروع کېږي، وروسته ژبې انشاءالله شروع کوم، نیټورک شروع کوم. هېڅ مې یو هم نه دی ویلی، مګر ټوله زه د انلاین څخه ګورم، انلاین یې ګورم، بیا یې تاسو ته تدریسوم. دا یمه دا اوس هم ته باور وکړه فوټوشاپ، نو ته چې رفیع الله یا په پوهنتون کې ووایي یا سنټر بالته په ترینکوټ کې داسې سنټران دي چې دی فوټوشاپ وایي، بیا موږ ته تدریسوي. یا در ننه مې پر چا باندې یو ټکی نه دی ویلی چې ته خو دا فوټوشاپ راوښیې دا څنګه کېږي. ټول انلاین تعقیبوم، وروسته انګلیسي تعقیبوم، فارسي تعقیبوم، په پښتو یې ترجمه کوم، تاسو ته وایم، ځکه چې زموږ په پښتو کې دومره شیان نه پیدا کېږي. نو زه کوشش کوم تر څو هغه ژبې شیان دلته راواړوم، په دې ژبه یې تدریس کړم، پښتو باندې تاسو ته. په پښتو کې بیا زموږ خاص دغه روزګانۍ پښتو باندې. نو راځو نن د فوټوشاپ شلم درس ته د خیره رسېږو. نو دغه مې هیله ده چې کوشش وکړئ په دغه انلاین کارونو کې ځان ته یو څه پیدا کړئ، شاته مه ځئ، ورځ په ورځ مخته ولاړ شئ. هره ورځ مې د ژوند څخه هره ورځ ګوره، هره ورځ داسې پلان جوړ کړه چې هره ورځ به زه دماغ ته یو شی اچوم، نوی ګوره، نوی زوړ نه. نن دې شلمه ویډیو، دغه هم ستا ډېر غټ پرمختګ دی. نن دې شلمه ویډیو ګوره، 5 دقیقې ویډیو ده، یا څه ډېره ځي 10 دقیقې ویډیو ده. ګوره ما 1 ساعت درته وویله، خو ته 10 دقیقې ویډیو موږ تا ته په لاس درکوو. 10 دقیقې ویډیو نوی دماغ ته ور واچوه، سبا 10 دقیقې بله نوی دماغ ته ور واچوه. که چېرې ته دې ته حساب وکړې چې 10 دقیقې ته خپل دماغ ته نوي شیان ور اډوې یا جمع کوې، ستا دماغ به د 1 کال په جریان یا د 6 میاشتو په جریان کې خورا څه زیات سي، پراخ به سي، ډېر څه به زده کړې. راځو درس ته راځو تر څو ویډیو مې اوږده نه سي. درس کې نن په فوټوشاپ کې ګوره، مخکې مې انشاءالله اول یادونه درته کړې وه. تېر ماښام یو ملګری راسره میلمه و، دی هم په د فوټوشاپ کې ګروپ کې سته. ول دا ولې سټپ بای سټپ نه دی، یا د اول فایل مینو څخه چې شروع دی تر ایډیټ مینو، ایمیج، لیر، ټایپ، سلیکټ، فلټر، ولې داسې نه دی شروع؟ نو ما ورډ، اکسل، پاور پوینټ، وینډوز دا شیان مې دغسې ویلي دي، د ده څخه هم ګیله نشته، ده زما سره دا ټول تعقیب کړي دي.
نو ته دغه پروګرامونه لکه اکسس دی، فوټوشاپ دی، دا پروګرامونه چې پروژې پکې کارېږي. ګوره دغه پروګرامونه دي چې ډیزاینینګ کېږي، یعنې یو پروژه پکې طرحه کېږي. دا شیان د صفر څخه قدم پر قدم یا زینه پر زینه یا توری پر توری نه ویل کېږي، ځکه یو خو دا ډېر پراخ پروګرامونه دي، او بل دا چې زه یو تصویر راواخلم، پر یوه تصویر که چیرې زه ډیزاینینګ کوم، یو څه پر اپلای کوم، یا به د اجسمنټ څه پر اپلای کوم، بیا به د ټولز څه شی پر اخلم. حال دا چې دا تصویر کې دی څه راځي چې د فلټر یا سلیکټ مینو څخه زه هیڅ هم نه پر کوم. دی تصویر شته چې زه یوازې د ایډیټ مینو څخه کار پر کوم. دی تصویر شته یوازې ټولز پر کاروم. فرض کړئ یو تصویر دی راخلم فقط کټینګ کوم، هغه یوازې ټولز دغه د کرپ آله یا د کرپ وسایل پر کاروم، نور هېڅ حاجت یا ضرورت نشته. نو دغه فکر د ذهنه وباسئ چې ولې سټپ بای سټپ یا زینه پر زینه نه دی. یوازې زه هغه څه درته وایم چې موږ او تاسې ورسره مخامخ کېږو ډېر، او ډېر کارېدونکي شیان هغه څه درته وایم چې ډېر کارېږي. هغه قدم پر قدم یا سټپ بای سټپ هغه پسې پرېږده، په هغه پسې مه ګرځئ. څه چې زه درته وایم هغه په ذهن کې ولرئ چې سبا ورسره مخامخ کېږئ، یا ځای در معلوم وي چې په پلاني ځای کې دغه اپشن شته، دغه کار زه په پلانۍ مینو یا په پلانۍ ټولز یا په پلاني وسیله سره زه ترسره کولی شم. راځو نن په فوټوشاپ کې د فلټر په مینو کې د لیکوی پای په نامه یو اپشن موږ وایو. لیکوی پای خورا ښه اپشن هم دی. پره یې نه درته تشریح کوم، یوازې په پوه کوم، نور کار پر تاسو دی چې دوی خپله کار پکښې وکړئ. د دې دپاره استفاده کېږي لنډ که درته ووایم چې چاغ سړی ډنګر کې، ډنګر سړی چاغ کې، ماوارو پهلوان کې، پهلوان ماوارو کې، دغسې د دې شیانو دپاره استفاده کېږي. فرض که زه راځم یو تصویر راخلاصوم، دلته راځم ډسپیسي ته، پکچر ته راځم، زه خو نو د تصویر هم نه لرم چې ډنګر یې چاغ یې کړم یا چاغ یې ډنګر یې کړمه. دا یې څو دانې نجونې شته، دا به نو زه کومه یوه درته ډنګره کړم، کومه یوه به درته چاغه کړم. ته یې به نو بالا بیا وایاست چې استاد څونه د نجونو شوقي دی. دا فوټوشاپ کې که چیرې هر ځای وګورئ زیاتره نجونې کارېږي. ولې؟ یو هوټل ته که ورسې، ښارو کې هوټلو ته که ورسې، پر مخ یې تابلو ځړولي، داسې کبابونه، داسې سره کړي چرګان، داسې خواړه یې پر دغه تابلو لیکلي چې هغه بیخي دا هوټل په ټول عمر هم ولاکه در برابر کړي. نو اوس هم د خپل کار د پرمختګ دپاره، د خپل ښه ټیچینګ دپاره، یعنې د فوټوشاپ کې زه ښه ډیزاین کوم، باید چې هغه ښه نجلۍ یې راواخلم تر څو ستې لا نوره مینه پر راسي چې ولا فوټوشاپ څنګه ښه شی دی یا څنګه ښه کارونه کوي. نو په دې خاطر فوټوشاپ کې په دې ډیزاینینګ برخه کې زیاتره هغه څه کارېږي چې خلک جلبونکي، یعنې ورته وکتل شي زیات. اوس خو زما سره مردانه د یا کس نشته، زه راځم دغه نجلۍ راخلاصوم. پر صورت تی خوا مه بدوئ، دا هم نسو راخلاص چې هم د دې خوا بده ده چې نه راخلاصېږي. راځم راخلاصوو به حتما انشاءالله. پر دا بل تصویر به کلیک وکړم، انشاءالله راخلاص به شي. دا دې راخلاص شو. فرض که دا تصویر موږ لرو، لیک و پای کومه دنده ترسره کوي؟ نجونې خو خیر، هلکان یا نران، دغه ځایونه خورا لوېدلي، دا ځایونه او دغه رقم ډنګر ډنګر شته. دی وایي ما یې څه چاغ کړه، لکه فرض که اوس دا نجلۍ څه چاغه جوړوم، نو به راسئ فلټر ته، د فلټر څخه لیکوډ پای باندې کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ، موږ ته دغه صفحه راخلاصېږي. په دې صفحه کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ټول زموږ لرو. 10 سره نن په یوه خبره درته وایم، بس خپله کار که نور ځای نه کوم سره کې. څنګه؟ ګوره دا د سر پر اپشن ولاړ یم، دا څه کوي؟ دا ځای وینې دا وږه یې مخکې خراب وه، ما سمه کړه. لومړی به دا بروشونه دا ټوله 100 پوره کړي، 100 ډېر نه بلکې دا هم 100 کړه، دا هم 100 کړي، دا 100 پوره دی، دا بل هم 100 کړي. اوس راسه دا وږه ګوره، دې خواته مې څه راپرې وایي، دغه رقم دا خوا هم
ګوره اوس خو زه ډېر احتیاط نه شم سره کوی ځکه چې ویډیو اوږدېږي فقط یې تاسو ته درښیم دا لاس یې دونه پنډ شو دونه چاغ شو دغه رقم د مخ دا ځایونه ور پړ شوي او لږ حال دا چې د دې په مخ کې لا دې تغییر راځي ګوره دا داش شو بلا نور خپله کار په وکړي هر کوم ډیزاین چې جوړوئ دغه رقم دا بل ته پسې راځم دا یې ور کوچنی کوي فقط چپه کلیک پر ونیسه خپله یې کوچنی کوي فرض که دا ګوره خندرویه جوړه شوه دا ډنګره شوه ګوره مخ مې ور کوچنی کوي دا ځایونه یې کوچني کوم دغه رقم بل موږ لرو دا بیا د څه دپاره استفاده کېږي دا بیا سره څرخي چپه که ځم جوړوم څه تصویر جنجې کوم دلته راځم اوس راځم دا انتخابوم دلته راځم پر دې ځای کلیک کوم بیا راځم پر دې باندې کلیک کوم دا څه کوي دا ځای ور کوچنی کوم دا ځای ور اچوم دا ځای ور کوچنی کوم ګوره بیا پر دې باندې کلیک کوم دا برته یې څه راباسم چې مال مخ یې ور چاغ کړي بیا په دې وسیله باندې چاغېږي غلبزې خوړلې ده بیا راځم پر دې باندې کلیک کوم دا بیا کشوي سره پر دې خوا کاشکه پر دې خوا پر دې خوا داسې بیخي شی ځین جوړ شو راځو بیا دا مغی دا بیا رنګ ورکوي وسیله ده دلته بیا موږ تغییرات هم په رنګو کې راوستی سو دا یې داسې که دا به یې زه تصویر د سره کړمه 100% یې جوړ کړه بیا راځو دا تصویر کنسلوم زه بیرته راځم فلټر ته لیکوپای ته راځم د لیکوپای څخه کم یو دا و دا خو بیرته هغه شی دی دلته بیا څه شی دی رنګ ورکوي رنګ نو اوس مختلف رنګونه دي هغه به څه به کوې دا چې دي کنسل کوي میشلارلسټ بروش رنګ یې زه چې په دې ځای کې نه ورکول کېږي بروش رنګ به دلته چې بیا انتخاب کوي بیا به بروش رنګ چې دی ورته وټاکه فرض که دا به هم زه ومنه یو خیر وبه ګورو دلته خو دغه شی شو چې دلته په لیکوپای کې هم دغه شی دی دلته لا نه دی تغیر شوی یا به هم دلته دغه یو رنګ بل رنګ خو بروش نه لري راسه به دغه بروش باندې خپله دا خو یو دی دا بیا برته پسې پاکوي دا یې راسره پاکوي دا بس دغه یو رنګ ورکوي بیا به هم زه وګورم که چیرې بل رنګ ورته پیدا کېدی اوس خو دلته کم د رنګ اپشن نه لري شاید په ځای کې ورته اضافه کېږي زه به پسې وګورم که چیرې اضافه کېدی هغه به بیا وګورو شاید ورته اضافه سي داسې به هم نه وي چې نه ورته اضافه کېږي وبه ګورو د خیره نو دا و نننی درس دا دی په دغه ځای کې ماسک کالر دلته موږ داسې څو رنګونه کولی شو په دې ځای کې ورتغیرولی سي ګوره دلته دا داسې شته یلو ژړ سره ګوره خپله اتومات رنګوي هغه دا رنګ یې که دا رنګ یې که مختلف رنګونه په دې ځای کې موږ دا څو دانې لرو دې ته بیا ماسکینګ ویل کېږي دا سور رنګ دی چې یو ځای موږ ماسک پر وهو یعنې په رنګ یې لرو دا اوس موږ لیکوپای په دې سره ته کولی سې چې لاس یې ور معیوبه کړې یعنې دا بند یې بیخي ور کوچنی کړه که سره دا یې سره ور وپېچې پر دې ځای باندې راسه پر دې باندې کلیک وکړه خلک څه وایي دا رښتیا هم پر دې ځای معیوبه دی دا لاس چا سر نه په خلاصېږي دغه رقم دا لاس یې پر دې ځای دا رقم کړه ډنګرویې یا لاسونه یې دونه نري سو
ما مخکې درته ویل چې مال چاغ ډنګروي نری چاغوي. خلک څه وایي بیخي خدای مه کړه سرطان ده. دا و نننی درس مې په لکوې پای کې. خدای دې وکړي چې سر مې په خلاصوي. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. وخت مو ښه. الله مو مل شه.